السلام علیکم. برېښنا په اونۍ کې څه مهمو خبرونو ته کتنه لرو. د ګریش اوبیزي برېښنا تولید فابریکه او د هلمند له سنګینه بیا د کندهار تر میوند ولسوالۍ پورې د 80 کیلومتره په دوام د 110 کیلووټ برېښنا لیږد مزي دوهم سرکټ دوه سترې پروژې د اساسي بیارغونې بشپړوي وروسته ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. په دې اساسي ګام سره د هلمند او کندهار برېښنا ډاډمنتیا سربیره نږدې 1000 پیرودونکو ته د لومړي ځل لپاره د برېښنا تولید دوامداره او اساسي سرچینه رامنځته شوه. ازبکستان څخه د 200 کیلووټ برېښنا رالېږد یو سرکټ پوره شوی مزی په بریالیتوب سره وصل شو. د ازبکستان برېښنا رالېږد یو سرکټ مزی چې د آمو سیند د پاسه د سخت جغرافیایي موقعیت، د مزي زړښت، د سیند ژورتیا او د پیو ترمنځ د زیات واټن ننګونو سره مل په بریالیتوب سره وصل شو. په دې اساسي اقدام سره اوس کابل او 11 نورو ولایتونه له ډاډمنې برېښنا څخه برخمن دي. له کجکي بیا تر سنګین سب سټیشن پورې د 110 کیلووټ برېښنا لیږد پروژې کاري بهیر څخه لیدنه. د افغانستان برېښنا شرکت عمومي جایبي رئیس ښاغلي ډاکټر عبدالبري عمر او مل پلاوي له کجکي اوبیزي برېښنا تولیدي فابریکې څخه بیا د سنګین ولسوالۍ سب سټیشن پورې د برېښنا لیږد 110 کیلووټ پروژې کاري بهیر له بېلابېلو برخو څخه لیدنه وکړه. لیدنه کې د پروژې پلي کوونکي قراردادي شرکت ته د چارو چټکتیا، کیفیت او معیارونو خوندیتوب سپارښتنه وشوه. د افغانستان برېښنا شرکت شکایتونو اوریدو مدیریت کارکونکو د تیرې یوې اونۍ په دوام د 1051 پیرودونکو ستونزو حل ته رسیدنه کړې. د ستونزو حل هڅو په دوام د پیرودونکو خدمتونو 144 شمیرې له لارې د 640 واتساپ شمیرې له لارې د 280 او په حضوري ډول د 123 پیرودونکو ستونزو حل ته رسیدنه شوې.